تېره شپه ناوخته د ملي اردو په هلیکوپټر الوتکه کې د یوې کورنۍ د وژل شوو کسانو وارثین او زخمیان د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوي دي. 2 بجې وې موږ بیدو د سرای خوندې چې دهلیز لري په دهلیز کې ولسي یو لیزر ولګېد. لیزر چې ولګېد بس ټکان شروع شو. بلا ول یو په بل فضا نه سره خبر شوي ټکان بس موږ اړخونه چې وویشتل تیارې هم ورکې شولې. موږ هم په چغارو په بغارو چې ژوندي وو. انا دغه یو ژوندی نو کې د طرفو د سترایس نو کې لږ په څخه سره کتلو دغه ملي اردو راغلی و دغه چې واقعیت کې څه و چې دا د پوسټو په مابین کې دا یو سرای دی دا جامین په څه کې د اته پوسټې د دوی په منځ کې راګرځېدل دي. نه کمربند سره نه د تک ځای نه د حکومت د تک ځای ستا نه د طالب د تک ځای ستا. ویل کېږي د جمعې د شپې د هوایي بمبار وروسته بیا پر یو شمېر نورو سیمو هم د بهرنیو ځواکونو الوتکو بمونه غورځولي دي او ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو تر اوسه یې چا کره شمېرې د رسنیو په واک کې نه دي ورکړې. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د سنګین هغه اوسېدونکي چې دوستان د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبات پر مهال وژل شوي دي د حکومت په هلو ځلو ته لښکرګاه رسېدلي دي او په دې اړه تحقیقات ادامه لري. د جمعې په شپه د سنګین په چناریانو، کلمیانو او شکر شله سیمه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پر یو شمېر سیمو په دې نوم چې د وسلوالو اډې او پټنځایونو دي بمونه غورځولي دي چې د سیمې د خلکو او د سنګین د ټولنیز شورا د غړو په خبره 25 ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده چې په وژل شوو کې 12 تنه د یوې کورنۍ دي.